ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیارو چې را پاسه زو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی اسلام چې کم ترو هغه د عذر د وجه نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل روري را روان کو ابو جهل روري هغه ته ویل چې زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل پر رور باندې د اصل کې 4,000 درهم قرضه وا د ابو لهب په قرضه وا نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولای ځکه قرضدار و ناغم را روان شو په خپل ځای دی ولګو دویم امیه ابن خلف دام د مکې په سردارانو کې دم ابو جهل ته وزنه وینځم زه تاسو سره جنگ نه زم دم اول انکار وکړو خو ابو جهل په زور ولګو بیا را روان شو د بدبخته کنه اول انکار کړو او د انکار وجه دا و کنه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورور ولی و دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینه منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورور ولی و دوستی و نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته کنه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی خواله ته د غسر بشپ په مدینه کې کوله او دا رنګ چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مکه ته براغه نو شپې به بیره چا سره وي ته امیه ابن خلف سره د دوی دوستی و چې د دوی دوستی و نو یو ځل د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نو وروسته د مکه ته راغی عمرې د فاره نو چې عمرې د فاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وی ما طواف له داسې ټایم کې بوزه کنه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له په آزاد زړه باندې طواف وکم دویم دا خلک مینی نه ځکه دوی ته پته چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوزه چې هلته څوک نه نو د امیه ابن خلف ورته وی ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ رضی څه شوی دی مسلمان شوی غرور ولی و دوستی و نو په غرمه ټایم کې دی بوستو په غرمه ټایم کې نو غرمه ټایم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د خانه کعبه نه طواف کو نو پته کې غرمه ټایم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی کنه نو دی امیه ابن خلف ته وی دا در سره څوک دی طالب در سره څوک دی دا طواف چې کنه هغه ورته وی دا زما د انصار او د مدینه منورې هغه دوست ملګری مې دی رور مې دی راغلی دی طواف لا عمرې له راغلی دی نو ابو جهل ورته وی دا تاسو دا خلک راولئ بیا په دلته کې پناه ورته ورکوئ دا مسلمان شوی دی او ته ورله بیا هم پناه ورکړي دا راځي طواف کوي وی دا بېدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بېدینه خلک تاسو دلته راولئ نو چې دا بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته ابو جهل وی کو دا امیه ابن خلف در سره نه وی کنه نو تا په زمانه دلته طواف نه وکړي تا په زمانه دلته طواف نه وکړي خو دا امیه ابن خلف در سره نه وی دی در سره دی نو څه چلو کما سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته پچغه وی قسم په الله کو دا طواف نه دی منع کړم کنه ته به زمانہ شام ته په کملار باندې ته به زمانہ په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بند کم ته ما د مکه نه باندې ته زمانہ مدینه ته راشي چې سعد ابن معاذ رضی الله ته دا خبره وکړه په تیز आवाज باندې کنه د امیه ابن خلف ورته سوی دا دوست ورته سوی وی چپ شه دا خو زمونږ مشر دی ته پچغه باندې आवाज کوي ابو جهل کنه دا زمونږ سردار دی ته ورته په تیز आवाज باندې خبره کوي چپ شه आवाज کته کا نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تسوی وی امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدل دي چې ته د نبی علیہ السلام د ملګرو د لاس قتل کیږي هغه خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اوریدل دي چې ته د هغه د لاس قتل کیږي امیه ابن خلف ورته دا چا ویل دي نبی علیہ السلام دا خبره کړی دا محمد دا خبره کړی دا صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله او هغه دا ویل دي د باندې را پیراغه پیر راغی بس پیر شو ایسی ونه وی کور ته لاړو نو خزي تسوي وی یو خبره درته وکم وی زما د مدینه منورې د کم دوست چې راغلی مرګره هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وی چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کیږي وی ښه او تا تم پته ده قسم په الله چې نبی علیہ السلام دروغ نه وي نو ښځې ورته بس اوس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګوره دومره پوه و چې نبی علیہ السلام دروغ نه وایي نو ښځې ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وی زو غزاله مدینې ته وی چېرته هم نه ځم نو هغه ته خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم
وی ته ولې نه ځې؟ ته د مکې سردار یې، چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي؟ ابو جهل ورته وایي ته خو سردار یې، چې ته نه ځې دا نور خلک به څه لاړ شي؟ وی نه ځمه. امیه بن خلف بالکل کلک وی زم نه د مکې نه وزم نه. ابو جهل ورته څه وي؟ وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي، داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره محسوس کړه را منډه کوه واپس مکې ته راځه. خو په دې موکه را سره ځکه اوځه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه. امیه بن خلف ورته وي ټیک ده وزم خو در سره وزم خو د نیمې لار نه به واپس راځم. ګوره دومره یقین و، دومره یقین و چې نبی اسلام دروغ و زه به د هغې د لاسه قتل کېږم، نو وزم در سره وزم خو د نیمې لار نه به څه کېږم؟ واپس کېږم. چې ټیک د ابوجهل ورته وایي د مړه د لارې نه واپس راځه، خو اوس را سره ملګری شه. نو کور ته راغی، ښځې ته وي زما سامان مامان تیار که زه وزم. ښځې ورته وي د هغې انصاري هغې رور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې هېره ده؟ سعد بن معاذ درته څه ویلي وه خبره دې هېره ده؟ وی نه یېره مې نه ده، خو زه در کمې جهاد له ځم زه کمې جنګ له ځم نو زه د کمې جنګ له ځم، زه خو صرف د مکې نه وځم او د لارې نه واپس را تښتم، خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه، زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم، زه در کمې ځم. ښځې ورته وي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي. بس دی روان شو. چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاوېږي چې واپس تښتمه. خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله دا وه چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی وی. ده به ډېر کوشش کو چې واپس راو تښتي، خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو را تښتېدی را پټېدی نه شو حتی تر دې پورې چې دی ورسېدو. نو دم ابو جهل ته انکار وکړ د امیه ابن خلف، وی زه ستا سره نه ځمه. خو ابو جهل په دې باندې روان کو، وی زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه، خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي.